د الله رسول فرمایي هر هغه سړی چې هغه د سینې د بیماری سره مړ شو هغه شهید دی. هر هغه سړی چې د سینې د بیماری سره مړ شو هغه شهید دی. یعنی د سینې بیماری چې دا هغه سږي راواخله پیپړې چې کومه بولي یا د هغه رقم د زموږ پښتو کې دا ناجوړي موږ بولو ټي بي بولي ساه چې بندیږي. د الله رسول فرمایي هر هغه سړی چې په کرونا کې مړ شو، اوس کرونا خو نوې خبر ما بین لراله صحیح سو، د الله رسول فرمایي د سینې بیماری، نو کرونا خو د سینې بیماری ده. د ټي بي بیماری راواخله چې هغه د سږي بیماری بلل کیږي، ناجوړي بلل کیږي، او هغه سابندي چې کومه بولي سابندي بولي او پښتو کې ټي بي چې کومه بولي د دې سه یو سړی مړ شو، د الله رسول فرمایي دا شهید دی. شهید دا معنا لکه چې یو سړی د جهاد په میدان کې مړ سلو، په هغه وینو په هغه کپړو کې به پټه. دلته چې یو سړی د دغه بیماری سره مړ سو، غسل بور کوي، کفن بور کوي، جنازه بور کوي، هر څه بور کوي، لیکن خبره دا ده د قیامت په ورځ به لکه د شهید څونه لوی مرتبه ده، د شهید څومره لوی اعزاز دی، د شهید څومره لوی مقام دی، هغه مقام به الله رب العزت ورته ورکوي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي، هغه راوي فرمایي چې یو ورځ پیغمبر علیه السلام فرمایله د شهید دومره لوی مرتبه ده چې پیغمبر علیه السلام سر داسې لوړ کوي. آیا که حضرت عمر فاروق هغه راوي چې کوم دی دا روایت چې کوي دا قول چې چا را نقل کړی دی په دې کې دی وایي زه داسې مطلب شکمن یم، و پیغمبر علیه السلام مبارک دا سر داسې پورته کوي خولې لاس ولګرځي چې د شهید دومره لوی مرتبه ده، د شهید دومره لوی مقام دی. د قیامت په ورځ به د هر چا سره حساب و کتاب کول کیږي، د شهید سره به حساب و کتاب نه کول کیږي. حتی شهید به وایي و یاره ساتکۍ ورغلي ویلته حساب و کتاب شروع دی چې څنګه کیسه د موږ هم ووینو. دا چې څوک خپل سر د الله او د رسول دپاره قربان کړي، څوک دا خپل ځان د الله او د رسول دپاره، د قرآن دپاره، د اعلاء کلمت الله دپاره قربان کړي، د هغه څه علاوه راواخله. یو سړي د سر بیماری ولا په هغه کې مړ سو، څومره مشکل دی. د هر ساتکۍ چې ساه بندیږي دا د مرګ دی، دا مرګ دی. ولې دا سړی چې مري نو ساه بندیږي، ساه ختمیږي. او دلته په دې ځای کې د هر شپه، د هر سهار، د هر ساتکۍ دا چیش کیږي، دا ساه چې بندیږي بالکل دی وایي زه مړ سولم. د دغه خوارۍ د وجې د الله رسول فرمایي و دته د چا مرتبه ورکول کیږي؟ دته د شهید مرتبه، و دته د شهید مقام، و دته د شهید عمره ثوابونه اجرونه چې دی هغه ملاویږي. اوس به یو سړی وایي چې یاره دا خبره شهادت دی، نو به دعا شروع کړي چې یا الله ما په کرونا باندې مبتلا کړه، یا الله ما د کرونا سره مړ کړه، یا الله ما د ټي بي سره مړ کړه، یا الله ما د سابندۍ سره مړ کړه. یا که ژوندي ولو جوړ روغ ما ته به شکر ادا کوو الحمدلله، او که چیرې بیا بیماران سلو نو بیا به موږ چیش کیږو، بیا به ما ته صبر کوو، بیا الله رب العزت چې په هغه کې و ما ته مرګ راکړي پر هغه باندې به بیا الله رب العزت و ما ته اجرونه راکړي. صحیح سلو. لکه یو صحابي و یو ورځ ډېر ناجوړه سوی، داسې سوی لکه مرغۍ. پیغمبر علیه السلام ورله رالی ول دا تا خو به یو دعا نه یې کړې، ول یا رسول الله ما دا دعا کړې ده، مولي الله د آخرت عذاب په ما ته په دنیا کې لا راکړه. د الله رسول ویل ای د الله بنده ته دا برداشتولی سې؟ تا بدی ویلي وی چې الله د عافیت معامله راسره وکړه. عافیت څه ته ویل کېږي؟ عافیت د الله رسول فرمایي د ایمان او د یقین څخه مابعد تر ټولو مهم شی چې دی هغه عافیت دی. عافیت معنا صحت، تندرستی، اطمینان، خوشحالي. صحیح سو. د دنیا هر نعمت چې دی د ایمان او د یقین څخه مابعد هغه په عافیت کې چې دی هغه راځي. نو لہذا دا دعا به ما ته نه کوو چې یا الله دا خو د شهادت مرتبه ده ما ته په دې کې مرګ راکړه. صحیح سو. دا به نه کوو. ها په دنیا کې راځي د یو شي څخه به ما ته مرو که به نه مرو، د هېڅ یو شي څخه به مرو، نو په هغه مرګ کې به موږ د الله سره راضي یو. یا الله ستا کړو تا را باندې ایښي وو زه راضي یم. به چې راضي سولې دې ته شکر ویل کېږي، او چې راضي سولې و دې ته صبر ویل کېږي. پر شکر او پر صبر دواړو باندې الله رب العزت و مؤمن ته چیش ورکوي؟ جنت چې دی هغه ورکوي.